که تاسو هغه ویډیو کتل غواړئ چې یو دوکاندار پکې ځان سره یو ښځه خپل ګودام ته دننه کړه، دا ناروا کار یې ورسره وکړ، اوس یې در سره شریکوم. تاسو موږ سره د دې ویډیو تر اخره بیا وکړئ. تاسو به دغه ویډیو هم وګورئ دوستانو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، عام طور باندې نن سبا ښځې چې بازارونو ته ځي سوداګانې کوي، نو همدغسې دغه ښځه هم د دوکاندار نه د سودا کولو په غرض باندې بازار ته تللې وه. خو دا خبره نه وه چې دوکاندار به داسې شرمښ خېجي چې دا یې په یوه بله طریقه باندې اول دې سره ګپ شپ جوړ کړی. یعنې د دوکاندارانو د ځینې دوکانداران چې کوم وي، د هغوی دا جال وي چې اول ښځې ته خور وایي، بیا د هغې نه وروسته ورسره ګپ شپ جوړ کړي. نو همدغسې دې سره هم کړي وو. نو کله چې ګپ شپ جوړ کړو، د دې ښځې یو مسله دا هم وه چې خاوند یې چې و هغه بهر ملکي و، نو دغه دوکاندار به پرې زړه هم خوږولو، یو نه بل څیز به یې ارزان هم ورکولو. نو دې دا سوچ کولو چې ګینې دا دوکاندار په ما باندې ډېر زیات مهربانه دی او ما ته لکه د ورور فکر کوي. نو همدغسې یوه ورځ په یوه بله بهانه باندې ځان سره دننه کړې ده، ناروا بېهوده کار یې ورسره کړی دی، بیا یې ترې ویډیو هم کړې ده او دغه یې ځان سره ساتلې وه. کله به هم چې د ضرورت شو، نو ښځې ته به یې دمکي هم ورکوله او خپل ضرورت به یې ترې پوره کولو. خو دوستانو، انسان الله پاک خامخا د داسې کارونو نه پس یو نه یو ځل شرموي. دغه سره داسې وشول چې دا ویډیو ترېنه چا موبایل ته اړولې یا ترې وایرل شوې ده او د هغې نه پس اوس ویل کېږي چې د دې سړي هم پته نه لګي ورک دی او ښځه چې ده هغه هم ورکه ده. نو دا څومره د شرم خبره ده. صرف د لږ شوق دپاره خپل ژوند او زندګي بربادول، دا کوم انسانیت؟ یقینا چې په داسې کار سره خپل ځان خپل قام شرمول نه دي پکار. خپل ځان باندې کنټرول ساتل پکار دي او پردو ښځو سره لکه د خویندو په شانتې، لکه د رونو په شانتې وخت تېرول پکار دي او بالکل نامحرمو ښځو ته کتل نه دي پکار. ګینې دغسې بیا انسان په شرمونو باندې وشرمېږي. دوستانو، که تاسو زما خبرو سره متفق یې، نو ضرور در سره خپل دا چینل سبسکرایب کړئ او لاندې نظر هم را سره شریک کړئ او زموږ د دې چینل نه به تاسو ته همدغسې تازه ترین اپډیټ درکول کېږي. نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ.